ګرانو ملګرو السلام علیکم کرن خانیمه سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي چې هر چرته یې ښاد یې اباد یې بریالي یې. نن در سره دغه مهمه خبره شریکوم چې زمونږ د ګران ملګري ډاکټر انور خان اورکزی د هغه د هڅه په یوټیوب چینل باندې شروع کړې ده او دغه یوټیوب چینل دی د پښتونالوجي لیټریچر په نوم باندې. په دې کې تاسو د پښتو لیکدود زده کولی شئ، د پښتو توري پکې زده کولی شئ، او بیا دا ډیر زیات مهم د هغه خلکو دپاره دی چې هغه د وطن نه بهر وي، د هغې ماشومان د وطن نه بهر وي، هغې د خپل د پښتو د لیک دود نه د دې تورو نه ناشنا وي. نو د هغې دپاره ډیر زیات فایده مند دی. په دې کې هغه طالب علمان ته هم ډیره زده کړه کولی شي د دې چینل نه، کوم چې د پښتو امتحانونه ورکوي، د پښتو په امتحانونو کې چې کوم مشکلات هغې ته راځي. نو زما په خیال چې انور خان اورکزی وخت په وخت باندې په دغه سوالونو په جوابونو باندې، په لیک دود باندې، په تورو باندې د پښتو چې څومره دي په دغه لیټریچر او په دغه څیزونو باندې کار کوي. نو تاسو دغه چینل وګورئ. که د دې ویډیوګانې ستاسو خوښې شوې، زه باوري یم چې خوښېږي به م، ډېر څه به ترې زده هم کوئ. نو بیا د ملګرو سره هم شریک کړئ، په خپله یې هم خوښ کړئ او د انور خان اورکزي دغه کار ته د قدر په نظر باندې ګورو. د ستاینې وړ کار یې شروع کړی دی، بریا دې وي ورته. او دغه شانتې ملګري دې ډېر شي چې په دغه رسنیو باندې، په سوشل میډیا باندې زموږ د پښتو د لیک دود او یا د پښتو چې څومره هم کار کېږي په ادبي لحاظ باندې یا په هنري لحاظ باندې، په لیکلې بڼه باندې، په زده کولو باندې، نو دا زموږ دپاره د فایدې خبرې دي. نو تاسو دغه چینل پښتونالوجي لیټریچر په نوم باندې چې دی دا تاسو خوښ کړئ، د ملګرو سره یې شریک کړئ او خپلې قیمتي رایې انور خان اورکزي ته په کمنټس کې ولیکئ. ستاسو ډېره زیاته مننه.